السلام علیکم دوستانو دې ویډیو کې مونږ وایو یو دیرش انګلیسي جملې کومې چې روزمره کاریږي. لکه څرنګه چې هره ویډیو کې مونږ مختلفې جملې راوړو نو ویډیو تر پایه وګورئ چې دې جملې باندې هم تاسو لږ کلیر واضحه پوه شئ. What should I do now? What should I do now? اوس باید څه وکړم؟ کله چې ته په یو حل لاره نه پوهېږې چې څه وکړې نو ته بل کس ته وایې بل نفر ته ملګري ته What should I do now? اوس باید څه وکړم؟ What should I do now? اوس زه باید څه وکړم؟ I go sometimes. زه کله کله ځم. I go sometimes. زه کله کله ځم. Sometimes کله کله بعضې وخت. So what would you do now? So what would you do now? نو اوس به ته څه کوې؟ So what would you do now? نو اوس به ته څه کوې؟ I'm on the phone now. زه په ټلیفون خبرې کوم. کله چې په ټلیفون خبرې کوې ته ورته ویلی شي I'm on the phone. یعنی زه په ټلیفون خبرې کوم. I'm on the phone now. زه اوس په ټلیفون خبرې کوم. Are you there? Are you there? آیا دلته یې؟ کله چې یو کوټې نه بل کوټې پورې کور کې چې دغه کې چې دلته یې Are you there? یا کله فون کال باندې خبرې کې Are you there? یعنی په لاین باندې یې چې غږ یې نه راځي ورته Are you there? دلته یې یا موجود یې که نه. If it's okay with you. که ستا خوښه وي. If it's okay with you. If it's okay with you. مثال زه یو ځای کې ناست یم خپل ځای نه لاړ شم د بل چا په ځای کې کار کوم او هغه هم ناست زه ورته یم دا کار دلته کوم که ستا خوښه وي یا که ته تنګېږې نه نو دا جمله موږ کارولی شو If it's okay with you. که ستا خوښه وي یا ستا رضایت وي یا ته پکې تنګېږې نه If it's okay with you نو زه به دا کار وکړم. I think I'm bothering you. فکر کوم چې زما نه تنګ یا زه دې تنګوم. Bothering چې یو څوک تنګې یا ځوروې په یو خبره باندې ټوقه کې هم I think I'm bothering you. فکر کوم چې زما نه تنګ یا زه دې ځوروم تنګوم دې. I think I'm bothering you. He is right here. هغه دلته دی. He's right here. هغه چې څوک د سر څنګ کې ولاړ یا د سره نږدې ته ورته He's right here. هغه دلته دی. څوک د نوښتونو کې کوم ځای کې د فلان کې He's right here. او که یو څیز وي چې درته وایي دا چېرته ته ورته د هي په ځای it استعمالولی شي. It is right here. هغه هم دلته دی. As soon as possible. هر څومره زر چې امکان لري. As soon as possible. هر څومره زر چې امکان لري یعنی هر څومره زر چې کیدی شي څومره عجله کې چې کیدی شي as soon as possible څومره زر چې کیږي موږ یو کنه سمپل څومره زر چې کیږي نو ښه ده as soon as possible. You are bothering me. ته ما ځوروي. You are bothering me. ته ما ځوروي یا ته ما تنګې. You are bothering me. کله څوک مسلسل تا سره ټوقې کوي ته ورنه تنګېږي مسلسل در سره ناست وي یا داسې کار کوي چې په هغې باندې ځورېږي یا تنګۍ دي ته ورته ویلی شي You are bothering me now. ته اوس ما تنګې. Wait until tomorrow. Wait until tomorrow. تر سبا پورې انتظار وکړه. Wait until tomorrow. سبا پورې انتظار وکړه. سبا پورې صبر وکړه. Tell me before you leave. Tell me before you leave. مخکې له تلو نه ماته ووایه. Tell me before you leave. مخکې له تلو نه ماته ووایه. Tell me ماته ووایه before مخکې you leave د تلو نه. Come over here. Come over here. دلته راشه. Come over here. دلته راشه. You left me alone. تا زه یوازې پرېښودم. You left me alone. تا زه یوازې پرېښودم. ځان را دې پرېښودم.
I was not there. زه هلته نه وم. I was not there. زه هلته نه وم. It bothers me a lot. دا ما ډیر تنګوي. It bothers me a lot. دا ما ډیر زوري تنګي. مثال زرته دا لباس ډیر تنګ دی یا لستونی ډیر تنګ دی. It bothers me a lot. دا ما ډیر تنګوي زوري می. یا ته وی زما کور سره ډیر شور دی. It bothers me a lot. دا ما تنګي دا شور. This is not the solution. دا د حل لاره نه ده. This is not the solution. دا د حل لاره نه یا دا یې حل نه دی. ته چاته وی دا خو حل نشو. This is not the solution. Tell him to call me. هغه ته ووایه چې ماته زنګ ووهي. Tell him to call me. هغه ته ووایه چې ماته زنګ ووهي. It's better to be alone. ځان ته کېدل بهتر دی. دا څه نه ده زیده. It's better to be alone. ځان له کېدل بهتر دی یا ځان ته ښیمه. You mean a lot to me. You mean a lot to me. ته زما لپاره هر څه یې. کله چې ته چاته وایي چې ما باندې ګران یې یا ته هر څه یې زما لپاره. You mean a lot to me. Leave it to me. ما ته یې پرېږده. Leave it to me. ما ته یې پرېږده. Roll down the sleeves. لستونی ښکته کړه. Roll down the sleeves. لستونی ښکته کړه. Who is talking on phone? څوک په ټلیفون خبرې کوي. څوک په ټلیفون غږیږي. Who is talking on phone? Sometimes I feel tired. ځینې وختونه زه ستړی یم. Sometimes I feel tired. ځینې وختونه یا بعضې وخت کې زه ستړی احساس کوم. زه سیم چې ستړی یم یعنی sometimes I feel tired. زه بعضې وخت کې ستړی احساس کوم. موږ ساده الفاظو کې وایو. We should meet soon. We should meet soon. موږ باید زر وګورو. زر ملاقات وکړو. We should meet soon. موږ باید زر ملاقات وکړو. یعنی ضرورت تحت ویل کېږي. What else do you want? ته نور څه غواړې. What else do you want? ته نور څه غواړې یا بعضې وخت کې ته هم ویل کېږي what else you want چې کله ته دکاندار یې چاته وایې چې نور څه څه ضرورت دی. What else you want? Roll up the sleeves. لستونی پورته کړه. Roll up the sleeves. Roll up the sleeves. لستونی پورته کړه. لستونی جګ کړه. لستونی موږ بډ وهه. Roll up the sleeves. Tell me before you come. مخکې راتلو ما ته ووایه. د راتلو نه مخکې ما ته ووایه. Tell me before you come. مخکې له راتلو ما ته ووایه. تېر ځل مخکې د تلو جمله به دې ځل tell me before you come. Do it yourself. پخپله یې وکړه. Do it yourself. پخپله یې وکړه. او اخري جمله last one. I don't have the permission. زه اجازه نه لرم. I don't have the permission. زه اجازه نه لرم. زه permission نه لرم. دا و د نن ورځې جملې. امید کوم لږ څه ډېر به پوه شوي یئ او که کوم لغت باندې نه پوهېږئ تاسو کولی شئ ګوګل یا ټرانسلیټر کې دغه کوي ترجمه کوي. تاسو به د جملې ترجمه نور هم اسانه شي.